د شیطان باره کې الله جل شانه فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان مکر هغه کمزور دی. او زنانه باره کې فرمایي ان کیدکن عظیم، تاسو مکر څه دی ډېر لوی دی. یو واقعه ته کوم ډېر ناشنا امام ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې واقع ذکر بنی اسرائیل کنه د هغه په زمانه کې بنی اسرائیل چې څومره ژوندۍ تیر شوې ده، څومره تاریخ تیر شوې ده، نو په هغه تاریخ کې د بنی اسرائیل سره بعض قومونه داسې وو چې د هغه د توبې د وستو ځان له یو طریقې کارو. هغه به داسې کول چې یو دریاب و، دا دریاب نه پورې غاړه هغه طرف ته یو غرو، او چې چا نه به ګناه وشوه یا چا به قسم خوړو پوهېږې په دې بیا به د ګواهۍ څه مسله راغله، نو دوی به په دې دریاب باندې پورې وته یا پیدل، او چې پیدل به چا وس نو هلته لکه څنګه چې کشتۍ ولاړې هلته به خره ولاړو، او خرو او اسونو هغه به خلکو ونیول ځان له څنګه چې ټیکسي کېږي دلته، او په هغې باندې به سورلي کول، او په هغه خر او په اس باندې به پورې وته. د خرو سټینډ و، ټیکسي سټینډ چې څنګه وي هغه شان د خرو سټینډ ول، نو دوی به هلته پورې وته چې څه نظر به و، منښت به وه، قسم به و، د ګواهۍ څه مسله به وه، د دروغ او د رښتیاو څه مسله وه، هلته به دوی توبه ایسته، هلته به تله، هلته به دوی د ګواهۍ مسله حل کوله، فیصلې به ټولې هلته کېدې. امام ابن جوزي رحمت الله علیه دا یو قوم په بني اسرائیلو کې تېر شوی. نو یو ورځ داسې کار وشو چې دې طرف ته یو بزرګ اوسېدو، یو بني اسرائیلي بزرګ اوسېدو. د هغه ښځه ډېره زیاته ښایسته وه، ډېره ښکلې ښځه وه، په دې ټول کلي کې داسې ښکلې ښځه نه وه څنګه چې هغه ښکلې. یو ورځ د دې کلي ته ډېر ښکلی هلک راغلی و، ټول خلک یې تماشې لره وو. د بزرګ هغه ښځې ماته چېرته کتلي، خیر د دې دواړو نظر په یو بل باندې لګېدلی، یو بل یې خوښ شوي، ځکه جینۍ هم ښکلې او هلک هم ښکلی دی، په یو بل یې نظر لګېدلی دی. او بزرګ به داسې کار کوو چې روزانه د ورځې به هغه سهار تلو یو غار ته، او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو، او په خپلې بیبي پسې به یې دروازه د شا طرفه یو خاص قسم لا کړو، هغه به یې تاله کړه چابې باندې. د چابې او تالې دا تصور دا ډېر پخوانی دی، داسې تالې نه وي لکه څنګه چې زموږ دا تالې، لکه تاسو به کتلي څنګه چې د خانه کعبې دروازې وي پخوانۍ، د هغې سره ښکلې ښکلې هر دور کې مختلف چابیانې، هغه هم تاسو کتلي پوهېږئ په دې باندې. نو هغه به داسې کار کوو چې دروازه به یې تاله کړه او چابي به بیا په یو خاص ځای کې کېښوده. نو دا هلک او دا جینۍ، د هلک په بیا راتلو او د دروازې شاته به د دې جینۍ سره ملاقات کوو. بیا دې هلک یو ورځ د چابي ولیده، دروازې کله وکړه، خیر څه ورځې منځ کې تېرې شوې، دا هلک او جینۍ به کور کې یو بل سره ملاوېده او دا بدکارۍ کولې. هغه بزرګ و، هغه ته الله اړه کې واچول، یو ته خوب کې وښوده، الله جل شانو هغه ته د دې خبرې یو قسم الهام وکړو، پوه یې وکړه، هغه شکي شو. دې ښځې ته یې ویل چې ته ما ته بدکار ښکارې، تا جوړې بدکاري کړې. هغه ویل نه دا کېدی نه شي، دا نه شي کېدی. هغه ته یې ما ته قسم وخوړه، زه چې ځو قسم دپاره غر ته دریاب نه شاته چې کوم غر و هغې ته به لاړ شو. دا ته ټیک ته سبا به لاړ شو، بزرګ خو لاړو خپل عبادت له. دا جینۍ دا ملګری چې کله راغی، دا هلک کله راغی، نو ورته یې ویل چې یاره دغه شانتې کیسه ده، او زه ټول ترتیب برابرومه، په ته صرف یو خدمت وکړه، بس یو خدمت دا وکړه چې ته خر راواله او هلته د دریاب په غاړه ودرېږه، او ته به مونږ ایز ا ټیکسي وړي د کوم ځای پورې به دریاب به مو پورې باسې، په نور زه پوه شه او زما کار پوه شه، زه پوه شه زما مکر پوه شه، زه پوه شه زما منصوبه بندي هغه پوه شه. داسې کار وکړو، په سبا باندې دوی روان شو چې هغه دریاب ته ورسېده. دې ښځې په ځان سوچل وکړو چې خپې مې کار نه کوي، دماغ مې کار نه کوي، لاس او خپې مې بالکل مړه شوي دي، او زه خو نور نه شم تللی، دریاب خو زه نه شم پورې وتی. بس هغه ښځې داسې کار وکړو چې خر والے ته به وینا وکړو، ټیکسي والے ته به وینا وکړو، تا به پورې باسي. هغه ویل ټیک ده. هغه چې اواز وکړ لکه وایي څوک دغه والا راشي، خر والا خرکار څوک پکار دی چې مونږ هغه طرف ته پورې باسي. زر هغه هلک ولاړو کوم چې دې ښځې یار و، نه هغه ولاړو زر راغی، او بس دې ته یې پسو، بس د دې چې کومه خوښه وه د هغې مطابق پیسې ترې واخېستې او هغه طرف ته پورې باسي. هلته چې کله غر ته مخامخ شو، په دغې غر کې یو کمال و. امام ابن جوزي رحمت الله علیه فرمایي که چا به دروغ ویل دې مخې ته هغه سړی به سوځېدو، هغه سړی به اور به یې اغوسته، په هغه ځای باندې هغه به سوځېدو، لکه څنګه چې هغه د صدقو خبره ده چې قابیل او حابیل هغه چې صدقه به قبوله شو، اور به پرې راغی بچو، دغه شان که چا به د دې غر مخې ته دروغ ویل هغه به څه کېدو، هغه به سوځېدو. اوس دا ښځه راغله او دا د خر نه کوزېږي، دا غر خوا کې، او په دغه وخت کې خپل لنګ اوس پړدو، او چې را کوزېده ټوله شرمګۍ د خاوند هم ولیده او دغې خرکار هم ولیده، شرمګۍ ولې ولیده، لنګونه هم که نه هغې خو ښکاري اوس چې کولاو شي چې هغې څنګه ولیده. دا ښځه اوس راغله، اوس دا قسم خوري د دې غر مخې ته، او وایي څه وایي، وایي خدایه زه قسم خورم د دې برکتي غر د مخې که زما شرمګاه د دې خاوند او د دې خرکار نه علاوه چا لیدلي ما تباه کړي، ما تباه کړي، که زما شرمګاه د دې خرکار او د دې خاوند نه الله جل شانو له دونه غصه ورله غر اور واغوست. دې ته وایي ان کیدکن عظیم، ستاسو مکر هغه ډېر لوی مکر دی. چا ویلو؟ پوتیفار ویلو، پوهېږئ په دې خبرو باندې. او د شیطان باره کې الله څه فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان مکر ډېر وړوکی دی زنانه د مکر په نسبت سره.